سلامونه. دلته یو جدول لرو. په دغه جدول کې د اچ کالم ډیټا چې ده نامنظمه ده. یعنی که زه دغه ډیټا انتخاب کړم رایټ او لیفت ووهمه بیا هم نه منظمه کیږي. څنګه کولی شم دغه لیست منظم کړم؟ دلته په دغه ټول لیست کې یوازې کوهدشت او ارغنداب نومونه چې دي دا چې دي منظم دي. دا نور ټول فاصله لري. څنګه کولی شم دغه فاصلې له منځه یوسم او دغه لیست منظم کړم؟ د دغه کار لپاره زه راځم هر لغت چې دی یا هر سل چې لغت چې نامنظم پکې ټایپ شوی دی دا به زه انتخابوم، فاصله به له منځه وړم. د مثال په ډول دغه اول بهرک راځم دلته فاصله انتخابوم، له کیبورډ څخه د ډیلیټ بټن وهم. کله چې مې ډیلیټ بټن ووهه فاصله له منځه وړل، بهرک یې د ارغنداب او کوهدشت په څیر منظم کړ. دا امکان پذیره ده خو وخت ضایع کوي. د وخت د سپمولو په خاطر باندې راځو دغه بل کار کوو. راځم د دغه کار لپاره په یوه خونه کې یا سل کې درېږم، مساوي وهم، تر مساوي وروسته د ترم فنکشن کاروم. برکټ پرانیزم، د برکټ وروسته دلته یو سل انتخابوم او د هغه وروسته برکټ تړم، انټر وهم. اوس دا انتخابوم دغه سل او په کونج کې د مثبت علامت یې تر اخر راکشوم. ته ګورئ دلته مو لیست منظم سو. دغه لیست انتخابوم، کنټرول سی یا کاپي وهم، وروسته راځم د اصلي لیست څخه کالم انتخابوم، رایټ کلیک باندې کوم، پیست سپیشل ته ځم، د پیست سپیشل څخه والیوز انتخابوم او اوکې وهم. ته ګورئ دغه لیست مو هم دا بل لیست په شان باندې منظم سو. راځم دا بل لیست فنکشن کار کړی و هغه له منځه وړم. په همدومره اسانۍ سره دا کار کولی سو.